طالبانو په هرات او هلمند کې ځینې مهم پوځي مرکزونه نیولي او څو لوړ رتبه امنیتي مسؤلین وژل شوي دي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه او هرات کې طالبانو بریدونه کړي چې له دولتي ځواکونو ځینې مهم پوځي مرکزونه نیولي او امنیتي مسؤلینو ته مرګ ژوبله اوښتې. طالب بیان قاری یوسف احمدي وایي مرکز لښکرګاه کې 5مه امنیتي حوزه طالبانو په بشپړه توګه نیولې او په پیرسبز قلا، مهاجر او مختار سیمو کې پر پولیسو او سنګوري اربکیانو پر کمربندونو بریدونه کړي دي. د طالب بیان په خبره د دې بریدونو په پایله کې یو حوزه یو ماموریت د پیرسبز مهمه قلا او درویش پوستې طالبانو نیولي او پر عملیاتي قوه هم جګړه شوې ده. دغه راز احمدي په دوه جلا جلا ټویټونو کې لیکلي د بریدونو په ترڅ کې د قومندان احمد شاه او د نوزاد د امنیه قومندان عطاالله الیکوزي په ګډون 10 کمانډویان او 12 سنګوریان وژل شوي. قومندان شریف الله بارک په ګډون 19 تنه ټپیان او 14 تنه نور طالبانو ژوندي نیولي دي. دغه راز طالبان وایي په یاده ټوله جګړه کې 15 رینجر، یو ډاټسن، 6 موټرسایکلان، یو امبولانس، 40 میله وسلې او په زیاته اندازه مهمات هم د طالبانو لاسته ورغلي دي. له بل پلوه په هرات ولایت کې هم د جګړو راپورونه ورکول شوي چې طالبانو پکې د دولت محاصره افسرانو ته خبرداری ورکړی څو وسلې پر ځمکه کېږدي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد وایي د هرات ولایت د 209 ظفر قل اردو د لومړی لیوا قومندان ډګروال عبدالحمید د طالبانو په برید کې وژل شوی. نوموړی زیاتوي په سیمه کې ګڼ شمېر نور افسران او عسکر لا هم فرصت لري چې وسله پر ځمکه کېږدي او د ژوند وروستی چانس ونه بایلي. ځایي سرچینې او طالبان وایي په جګړه کې د هرات ولایت انجیل ولسوالۍ امنیه قومندان هم سخت ټپي او ګڼ ساتونکي وژل شوي دي.